زموږ اکثره کورنۍ د خپلو اولادونو په تربیه کې یوه لویه تېروتنه کوي. دوی فکر کوي چې اولاد ته تربیه ورکوي، خو دا تربیه نه وي. دوی ورځني عادتونه کوم چې له خپلو اولادونو سره ناسته پاسته کوي، د هغوی پالنه کوي، دغې ته دوی تربیه وایي. دوی د اولاد رعایت یا پالنې ته تربیه وایي او په همدې ډاډه شوي چې زه خپل اولاد تربیه کوم. خو تربیه بیل شی دی. موږ او تاسې پې سم باید ځان پوه کړو. خویندو ته خصوصا وایم، کله چې ستا ماشوم کور ته راځي، له ښوونځي یا له بهر نه یا له درس نه، هر ځای چې درس وایي، مکتب نه راځي، کالي بدلوي، تا ورته خواړه اماده کړي، بیا ځي لباس بدلوي، راځي یو څو دقیقې خواړه ورکوي، هغه خوري، بیا څو دقیقې ځي تفریح کوي، ګیم وهي یا بل کار کوي، بیا یې راغواړي یو څو دقیقې ورسره کښېنې، د ښوونځي کارخانګي ورسره کوي، بعد د هغې نه وروسته ورسره بېرته نور مثلا د شپې ډوډۍ ورته تیاروي، غاښونه پې مینځي، برس کوي پې، بېرته ویده کوي. فکر کوي چې همدا تربیه ده؟ دا تربیه نه ده. هغه کارټون چې دوی ګوري، هغه تفریح چې ته ورسره کوي، پارک ته بیایې، نور کارونه چې ته کوي، دا تربیه نه ده. تربیه بیخي بیل شی دی. په دغه شیانو ځان باید خلاص نه کړو. موږ د اولادونو پر وړاندې لوی مسؤلیت لرو. اولاد د انسان دپاره تر ټولو لویه او مهمه پروژه ده. که دا پروژه دې کامیابه کړله، ټول عمر به تا ته ثوابونه رسېږي. د دوی د تلاوتونو، د دوی د ښه کارونو ټولو به تا ته اجر در رسېږي. اما که خدای مه کړه ناکامه شو په دې پروژه کې، دوی که غلط کارونه کوي، عقیده خرابه شوه، عذاب به تاسو ته هم رسېږي. په دې ځان مه غولوه چې دغه ابتدایي کارونه، دغه پالنه باندې، دا پالنه ده، دا رعایت دی د ماشوم، چې ته هغې ته خوراک ورکړې، څښاک ورکړې، تفریح کوې، ورزش، بل دا ضروري شیونه دي، اما دا تربیه نه ده. د اولاد درسونو ته پاملرنه، ورسره کوشش، د هغوی جسد ته پاملرنه، ساعت تېري کول او داسې نور، دا د اولادونو پالنه ده، تربیه نه ده. تربیه بیخي بیل شی دی. ښه څه شی دی؟ دا به دې پوښتنه وي چې اوس تربیه څه شی دی؟ تربیه 5 شیان دي. د 5 شیانو په برخه کې له ماشوم سره کار کول دي، او دغه 5 شیان له ماشوم سره بدلول دي، د دوی په ذهن کې، د دوی په سلوک کې، د دوی په ژوند کې. لکه څنګه چې د تربیې ماهر دکتور طارق السویدان ویلي دي. لومړی، د ذهنیت یا لیدلوري، باورونو او فکر بدلول. په یاد وساته، د ذهنیت، لیدلوري، باورونو، عقیدې او فکر بدلون. دا لومړی شی دی په تربیه کې. د دې عنوان لاندې څو شیان راځي. دا عمومي عنوان دی، دویم درته وروسته وایم. د دې عنوان لاندې فروعي عنوانونه راځي. لومړی، عقیده. ته باید کار وکړې له خپل اولاد سره چې ستا د اولاد عقیده څه ډول ده. دته ښوونځي کې، خصوصا که غربي هیوادونو کې ژوند کوي، دته څه ډول تربیه ورښودل کېږي؟ عقیده باندې د دې څه کار کېږي؟ د چا عقیده خپله کړې؟ عقیده څه ده؟ په څه باور لري؟ کوم طرف ته میلان لري؟ دغه شیونه باید ته معلوم کړي او له دوی سره کار وکړي چې هغه کوم څه چې ویل کېږي دوی ته په بهر ټولنه کې، خصوصا په ښوونځیو کې، غربي ښوونځیو کې، ته باید بیرته کار وکړي چې دغه د دوی له ذهن نه پاک کړي او خپله اسلامي عقیده ور پیچکاري کړي. تر عقیدې وروسته اصول، هغه قاعدې او تګلارې چې د انسان ژوند او پرېکړې پرې ولاړې دي. ته به خپل ماشوم معلوموې چې دا په کوم اساس باندې پرېکړې کوي، د ده پرېکړې په څه شي باندې ولاړې دي. بل ارزښتونه، هغه څه چې انسان ځانګړی ارزښت ورکوي، لکه ازادي، کورنۍ، آبرو، عزت، علم، لومړیتوبونه او نور شیونه. دا به معلوموې چې د ده اصول څه شی دي، کومو شیونو ته ډېر ارزښت ورکوي. ورپسې هیلې او ارمانونه، هغه موخې چې یو څوک یې ژوند کې تعقیبوي. ته به ګورې چې ستا اولاد، ستا ماشوم کومې هیلې لري، کوم ارمانونه لري، غواړي څه شی شي. د ژوند پوهه او درک دا به معلوموې. اولاد نه به دې پوښتنه کوي ژوند څه ته وایي. ژوند هر چاته بېلابېلې معناوې لري، اما ته به د خپل اولاد د ژوند مقصد معلوموې چې دی اوس د څه شي دپاره ژوند کوي، څه فکر لري،
که کوچنی که لوی بحث وسه کوه، پوښتنې کوه. نو په ټوله کې د ذهنیت، لیدلوري او فکر بدلون انسان پر شخصیت، هویت او د ژوند په طرز باندې اغیز لري. دا عمومي عنوانو. اول عنوان چې عقیده، لیدلوری، فکر، ذهنیت او د ماشوم دا بدلول. دغه شیان چې مې ته وویل په دغې کې به ماشوم معلومه کار به ورسره کوي چې دی په څه فکر دی، څه شي ته دی، اصول یې څه دي، د ژوند طرز یې څنګه دی، عقیده او باور یې څه دی او نور شیان به معلومه. دویم عمومي عنوان د ده اهتمامونه به معلومه. لیوالتیا، علاقمندي، دا هر څه یې له څه سره دي. دا معلومه کړه چې اولاد دې په څه کې ځان ډېر مشغوله ساتي، څه شي سره ډېره لیوالتیا لري او په څه شي باندې خپل فارغ وخت تېروي. طبیعي ده چې اکثره شیونه به یا به ایپډ وي، یا به ټابلیټ وي، یا به ګیم وي، یا به یوټیوب وي، یا یو بل شي باندې په همدې وخت تېروي. دا باید بدل کړي. خپل اولاد سره کښېنه، د دوی علاقمندي له کتاب سره پیدا کړه، دوی سره خوږې خوږې پخوانۍ قصې کوه د ماشومتوب. ماشومان ډېر زیات خوښوي چې د پلار او مور نه د ماشومتوب قصې واوري. یو عالم دی هغه وایي ما ته د سیرت په برخه کې تر هغو کیسو هیڅ بل کتاب ګټه نه ده کړې، یعنې کتابونه راته ګټه نه ده کړې. هماغه قصې چې نیا راته ماشومتوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کولې، هغه زما بهترینه کیسې وې د ژوند او زما اوس هم په یاد دي، هغه زما نه هېرېږي. نیا به مې راته ناسته وه، د سیرت قصې به راته کولې. ته خپلې قصې ورته وکړه، کنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ښکلې ښکلې قصې دې راواخله او ماشوم سره په قصې کوه. فارغه وخت یې په دغه شیانو کوه، نه دا چې موبایل کې مصروفه یو ټابلیټ او کمپیوټر او یوټیوب او تلویزیون او دا شیونه ګوري. دا تربیه کې نه راځي. تربیه کې به ته خپل وخت دوی سره تېری چې دغه ماشوم د دوی اهتمام څومره خوند کوي. ځکه اکثره وخت خپلو ماشومانو سره کښېنم 15 دقیقو دپاره قرآن شریف راخلو، ټول یې په ګډه وایو، ماشومان، کورنۍ ټول راټولېږو، جمع کښېنو او قرآن شریف وایو 15 دقیقو دپاره، یا 20 یا 10 آیته، خواره شپه دوامداره. شوق یې پیدا شي، خوند کوي دا مجلسونه. ته ورسره کښېنه، قصې ورسره کوه، یو ځای ذکر کوئ، یو ځای تلاوت کوئ. ځکه که ته د ماشوم علاقمندي له یو څه سره زیاته کړي، همغه د ده اهتمام کېږي، همغه د ده د فارغ وخت کار کېږي. دریم د مهارتونو لوړول. خپل اولاد سره به کار کوي چې مهارتونه یې لوړ شي. مهارتونو کې بېلابېل شیونه راځي. دی چې په کوم مهارتونو کې فعل حاله دی، ویې ګوره چې کوم کې ډېر خلاق دی، کوم کې ډېر هوښیار دی، کوم کې ډېر تکړه دی، په هغې کې ورسره کار وکړه چې لا نور تکړه شي. ورزش مهارت دی، رسامي مهارت دی، قرآن ښه لوستل مهارت دی، نور مثلا خطاطي، رسامي او دې شیانو کې هر څه کې وګوره چې اولاد دې په څه کې مهارتونه لري. او څومره چې د دوی مهارتونه ډېرېږي، همدومره په ټولنه کې، په کورنۍ کې، په هر ځای کې د دوی ارزښتونه ډېرېږي. خپل اولادونو په مهارتونو باندې کار وکړي، ژبې ور زده کړئ، کمپیوټري پروګرامونه ورته زده کړه چې روزانه استعمالیږي. کتاب لوستل، څنګه کتاب ولولي، ښه کتابونه ورته انتخاب کړه. په اطاق کې، د خوب اطاق کې ورته کېږده چې کله وزګارېده دغه دې استعمالوي. ټلیفون، ټابلیټ او دا کارونه پرې محدود کړه. وخت ورته وټاکه چې په دې وخت کې استعمالوه. بېلابېل شیونه دي په ژوند کې، اوس دومره مهارتونه راغلي دي، دا باید زده کړي تر څو په ژوند کې بریالی او کامیاب وي. که هېڅ شي کې مهارتونه نه لري، په دې معنی چې تا ورسره کار نه دی کړی. کښېنه ورسره خپل مهارتونه دوی ته انتقال کړه. څلورم د ملګرتیا قواعد ور زده کړه. دوی ته وښایه چې څنګه ملګري وټاکي، څوک ملګري وټاکي او د څه ډول ملګرو نه ځان وساتي. دا مهارت دی چې دی خپل علاقات تنظیم کړي، خپلې اړیکې تنظیم کړي، د چا سره ملګرتیا وکړي او د چا له ملګرتیا ډډه وکړي. د دوی ملګري معلوم کړه څوک دي، دی د خپلو ملګرو نه پېژندلی شي. څه ډول ملګري چې دی انتخاب کړي، د ده لیوالتیا او علاقه هغسې شیانو سره ده. که د ښه ملګري انتخاب کړي، دینداره ملګري انتخاب کړي، پوه شه چې اولاد د دیندارۍ سره شوق لري، لا یې تشویق کړه. خو که بد ملګري انتخاب کړي، ملګرو انتخاب کې ورسره مرسته وکړه. پنځم د الګو بدلول دي. وګوره چې اولاد دي څوک د الګو په توګه انتخابوي. ارمان لري د چا په شان شي، کریستیانو رونالدو، فلان او دستان،
ته خپل اولاد داسې که داسې ایډیال او الګو شخصیتونه ورته وټاکه چې ستا ټولنې ته او امت ته او بشریت ته خیر رسیږي. سندرغاړي یا نور مشهور خلک، فوټبالران او یوټیوبران او مشهوره خلک د دوی ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نشي راوستی. ته د اولاد په تربیه کې مهم شی تا ته دا دی د دوی دپاره ښه الګو وټاکه. بهترین الګو بیا څوک دی؟ زموږ قائد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته په خپله د هغه ژوند مطالعه کړه، بیا اولاد ته وښایه چې هر کار یې کوو د هغې مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ژونده یو نمونه رااخله، یو بیلګه رااخله او ده ته یې وایه. ډېر داسې کتابونه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشومانو ته د هغې سپارښتنې دي، ماشومانو سره تعامل دی، ماشومانو ته ګټورې کیسې دي پکې. دا راواخله، ویې لوله، زده کړه، ماشوم سره کښېنه، وخت تېروه او دغه الګو شخصیتونه ورته معرفي کړه. صحابه زموږ تاریخي شخصیتونه، هغوی چې مېړني وو، د هېواد او د امت په ګټه کار کړی دی. ډېر داسې مسلمان شخصیتونه شته د نورو په خیر رسېدلی دی. هغه د خپل اولاد لپاره الګو کړه. نو دغه قاعدې زده کړه چې د خپل اولاد په تربیه کې غښتلی او پیاوړی اوسې او واوسې. خور او ورور دواړه والدین.